شوخو سترګو په نظر د زړه پرهار کړو زما د شوخو سترګو په نظر د زړه پرهار کړو زما اوس د مسکا د پرهارونو سره لوبې کوي. زه ممتاز ولی د وحدت نیوز د شیشې د مخې سلامونه وړاندې کوم حاضرینو ناظرینو ته کشرانو مشرانو ته سپین ږیرو زړو ځوانانو ته. څنګه چې ما په مخکې پروګرام کې ویلې چې موږ سره ډېر ښکلي ښکلي ګلونه دي او ډېر زیات پوه خلک دي نو موږ کوشش دا کوو چې هماغه پوه خلک وړومبی راولو چې ناظرینو ته د هغې د فن او د هغې د هنر خبرې وړاندې کړو چې هنر څنګه دی او څه ته وایي او څنګه دی. په هغې کې موږ سره ډېر مشهوره سینیر نن زموږ په سټوډیو کې مېلمه دی صاحبدین. صاحبدینه ستړی مه شئ وحدت نیوز ته په خیر راغلی هر کله راشئ. خوشحاله اوسئ آباد اوسئ تاسو ښه نو ناظرین د دې موږ دا پوښتنې کوو چې څنګه د مخکې او د نن د موزیک په حوالې سره د شاعرۍ په حوالې سره د مینې او د خلوص پخوا څنګه و اوس څنګه دی د خلکو سره دا پوښتنې کوو. نو صاحبدینه پخوا او د اوس موزیک هغه کې به دا و چې موږ پخوا موزیک د ټپې نه شروع کوو چاربیتې بګتۍ لوبه سندره د دې نه خو چې د دې نه وړاندې زه تانه دا پوښتنه کوم چې دې هنر ته څنګه راغلی او د چا نه متاثر څنګه مو خوښه شوه چې دا هنر خپل کړي؟ بس هغه ټایم کې خو خیال محمد صاحب و شاه ولي صاحب و نور هم ډېره لکانو خو لکه متاثره دې دواړو نه و ځکه چې دا غزل بچیانو غزلې به ویلې ماشاءالله بېشکه واه خو حقیقت دی چې زموږ ګایډ دي استادان دي زموږ ډېر لوی خلک دي. نو د چا شاګرد شو چا نه د هنر یاد کړه؟ شاه ولي استاد نه مې لکه ډېر هنر یاد ماشاءالله او د هغه نه متاثره وم خیال صاحب خو باچا سړی و تاسو ته معلومات بلکل دی کې شک نشته هغې نه متاثره وه خو م یاد دی خو لکه بیا چې شاه ولي استاد راغی نو د هغه نه نور هم لکه ډېر څه یاد کړی خلکو د هغې په مینه باندې خوښ کړو. ښه صاحبدین استاد نو دا څنګه پخوا ټپه به څنګه کېدله چې ناظرین خو په دې پوه شي که نه چې پخوا څنګه ټپه به یا څنګه چاربیته به یا څه به لوبه به نو وغږېږو وصل پیچا نرسیږي او زلم پخپل او زړګي کوم بدحاله شومه ما د قیامت تمن لرله تارانوه غستل په دې دنیا لاسونه اکثره مټو کې مشغوله کړه په خطا رانه جانان لګېدلو جنګ خبر ته په سرو سترګو ژړا کړه په زادار به مې په خپلو کې نه ناظرین دا ټپه وه او دا چاربیته وه چې څنګه صاحبدین وویلې چې دا ټپه به داسې کېدله چاربیته به داسې ویلې کېدله نو دې به یو جادو یو سحر به یې راوسته په خلکو کې به یو نشه به په دې خلکو راوستله راښکته به یې کړله
نو د هغې نه بعد به دا خلک چې دی اوسه پورې چې دا خلک یادوي چې پخوا مجلسونه پخوا سندرغاړي پخوا خلک نو هغې کمال دا و چې د وخت د مناسبت سره به د هغه راګ نه هغه اخیسته د هغې هر ټایم به ماسپښین مطلب زه لکه کافي غرمه کې بیرو مازدیګر کې پهاړي همداسې ماښام کې کلیان بیا په د شپې بهروي نو په دې وجه سازونو ډېر زیات خوند و ډېره مزه وه نو په دې خو تاسو خو مطلب دا سندرې ویل چې غزلې مې ویلي دي طرزونه مې خپل ویلي چې لکه څنګه د بابا یو کلام ماته یاد شي چې ښه شو چې زما ښکلې ځواني لاړه تا نه بوږنوونکې پریشاني لاړه دا تاسو ویلی و صاحب دین نو که ووایي چې لږ زمزمه کوو خلکو ته ښه شوه چې زما ښکلې ځواني لاړه ښه شوه چې زما ښکلې ځواني لاړه تا نه بوږنوونکې پریشاني لاړه تا نه بوږنوونکې پریشاني ښه شوه چې زما ښکلې ځواني لاړه تا نه بوږنوونکې پریشاني لاړه تا نه بوږنوونکې پریشاني تاله پوهه راله د ځوانۍ سره تاله پوهه راله د ځوانۍ سره ماله هله راله چې ځواني لاړه ماله هله راله چې ځواني لاړه تا نه بوږنوونکې پریشاني لاړه ماشاءالله ډېر ښکلی دا د حمزه بابا کلام دی او سیف الدین ډېر ښکلی ویلی او حقیقت دی ډېر زیات مشهور و په پېښور کې په دې شاوخوا چارسده مردان او خار بنو کوهاټ څومره سیمې دي دې کې موږ دا د هر ځای کې دا اورېدلی غوږونو ته م رارسېدلی دی ډېر ښکلی سیف الدین په ډېرې سختې بیمارۍ په حالاتو کې حالانکې د بدن حصې چې کوم دی کار نه کوي دومره په سخته باندې دا موږ راغوښتی او راغلی مننه شکریات یې ادا کوو ډېره مننه سیف الدینه چې دومره او ناظرین تاسو ټول هم د دې دعا ورته وکړئ چې الله دا ښه کړي الله د صحت ورکړي صحت کامله او دا په دې دومره تکلیف سره دا راغلی دی موږ ته او ناظرینو ستاسو د مینې د خاطره ستاسو د محبت د خاطره سیف الدین راغلی او موږ سره خبرې کوو نو دا په ډېر په ګرانه راغلی او د سیف الدین نه موږ ډېر زیاته شکریه ادا کوو چې راغلی نو څه د خیال دی چې څه سندرې ناظرین ته ووایو چې لږې پام په بله شي داسې یو خو یو سندره همداسې راغلی و چې پخوا زما والد صاحب ویلی و چې راشه لیلا راشه غوڅ مې ځیګر دی صبر کې شم پاتې عالم خبر دی نو د هغه نه بعد بیا دا سندره ما د ظاهر معشوقخیل نه په بل ټکي نور و طرز دا و خو هغه چې کوم سیف الدین څنګه ښه ویلی دی داسې به زه یم چا هم داسې ښه نه ویلی زه غواړم چې هغه تاسو ته یو دوه ټکي ووایو بیروي کوو که زلفې امبري لري زلفې امبري لري جانانه سترګې عسرې لري جانانه زلفې امبري لري جانانه سترګې عسرې لري جانانه سترګې عسرې لري جانانه وړې خبرې ما سره کوي خوږې خوږې خبرې ما سره کوي خوږې خوږې
خبرې ما سره کوي جبه د توتې لري جانانه سترګې عسلي لري دا سندره چې ناظرین موږ د ده نه څنګه واورېدله یقین دې وشه چې دا پېښور په دې اونډنګې ده بلکل نو صاحبدین هغه ښکلې ښکلې سندرې موږ ته راایستې دي موږ ته راکړي دي چې د را روان کول او چې دا حال کم خلک دي د دې دپاره بلکل سونا ده او کیمیا ده او سره زر ورته ورکړي دي الله دې دته صحت کامله ورکړي والله دې دته شفای کامله ورکړي والله دې دا روغ جوړ کړي او زموږ د سرونو نه دي الله دغه هنرمندان نه کموي چې کوم دا موږ ته ډېر زیات قدردان دي او ډېر د کار خلک دي نو ما دا کوشش خپل ناظرین دا دی چې زه هغه هنرمندان د شیشې ته مخامخ کړم د وحدت نیوز د شیشې د مخې چې هغه ځینې وروسته پاتې دي ځینې نواقصو د وجې پاتې دي ځینې ډېرې مسلې دي هغه هنرمندانو ته نو زه کوشش دا کوم چې هغه لالونه راوباسم چې هغه په یورو کې پټ دي او لال په یورو کې نه پټېږي نو اوس څه خیال دی چې اوس موږ ته کومه سندره مندره وایي بلې که ټپه وایي که غزل وایي که روبایي موږ ته وایي څه وایي موږ ته داسې یو شی راته ووایي چې ناظرین هم لږ خوند ترې واخلي بیروی کې به یو شی ویم زړه مې ماشوم ستا د یادونو سره لوبې کوي زړه مې ماشوم ستا د یادونو سره لوبې کوي څومره ساده دی د دردونو سره لوبې کوي زړه مې ماشوم ستا د یادونو سره لوبې کوي د شوخو سترګو په نظر د زړه پرهار کړو زما د شوخو سترګو په نظر د زړه پرهار کړو زما اوس د مسکا د پرهارونو سره لوبې کوي اوس د مسکا د پرهارونو سره لوبې کوي څومره ساده دی د دردونو سره لوبې کوي زړه مې ماشوم ستا د یادونو سره لوبې کوي ډېر ښکلی ډېر ښکلی ډېر مزیدار ناظرین څه چې موږ سره وخت نشته دی چې وخت ډېرې ښکلې خبرې به مو ورسره کړې وې ډېرې سندرې به مو اورېدلې وې خو د وخت بخښنه غواړو چې وخت کم دی نو را روان پروګرام به انشاءالله د یو نوي او د بل اوس میلمه سره به وي یو ښکلي میلمه سره به وي او د خیر سره بیا ملاقات کوو فی الحال تاسو نه اجازت غواړو الله مو مل شه او الله مو خوشحاله او ودان او آباد لره د الله په امان